لبيك اللهم لبيك لبيك لا. د کعبه شریفه د لیدلو په وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دعا 210 پوښتنه. د کعبه شریفه د لیدلو په وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو رضی الله عنهم څخه کومه دعا را نقل شوې ده؟ جواب: د کعبه شریفه د لیدلو په وخت دغه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو رضی الله عنهم څخه را نقل شوې ده. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما برا. أعوذ برب البيت من الدين والفقر والضيق الصدر وعذاب القبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لبيك.